بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پښتو متلونو یو لسمه برخه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې نوي متلونه وورو چې څومره لوړ وي د عقل نه خلاص وي، چې د بل سپیړې نه وي لیدلي نو خپله ورته ګروس ښکاري، چې د بل کور خرابوي خپل به یې خراب شي، چې د پلار نه نه وي رور ورته مه وایه چې روره، چې د پوزې نیسي ساه یې خیږي، چې د خدای مهرباني شي په وچه ونه کې توت شنه شي، چې د خدایه پټه نه ده له بندګانو ولې پټوي، چې د کټوۍ برغولې نه وي مچان یې خود بنګوي، چې د ما دې نه منل دغه به دې حال وي، چې د نه خارښتېږي هغه ځای مه ګروه، چې د هلک وفا غواړي لکه د خره چې کیمیا غواړي، چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي، چې دوست دی نوی په هغه مجلس کې مه کښېنه، چې دیګ او کاسه وي نو کړپ به خامخا وي، چې ډم نه ډولکې خطا شي نو بلې بلې شروع کړي، چې ډول دی وي په څنګ د وهلو یې څه ننګ، چې ډېر خاندي ډېر جاړي، چې ډېر غږېږي غلط به شي، چې ډېر خوري غارت به شي، چې ډېرې شي مردارې شي، چې زر لرم نو بازار د غره په سر لرم، چې زما پې وار راغی د پاسه پلار راغی، چې ژوندی یم ښه مې وایه چې مړ شم مه راپسې وایه، چې سپی د دنیا نشي د دنیا خاوند به نشي، چې ستا له کوره راځي په غلبیل کې راشي، چې سترګه توروم تا ته چې شونډې سرې کوم نو تا ته، چې ستړی نشي موړ به نشي، چې سر یې خلاص شي لکۍ نه راټینګېږي، چې سل تبې را یوځای شي یو مرګ ترې جوړ شي، چې سود نه کوي نو زیان نشته، چې شمال نه وي د ونې پاڼې نه خوځي، چې ښه وي د شیرداد چې بد وي د ګلداد، چې عقل یې کم وي بار یې دروند وي، چې عمر خان و د هر چا ځان و، چې عمر ری شو د هر چا سپی شو، چې غل نه وړي مل دې ووړي، چې غلو وشو کولو بیا یې منډې کړې، چې غم نه لري بیز واخله، چې غوا مې لنګه وي میلمه راته هندوانه ښکاري، چې غول خوري بیا پې ځان موړ کا، چې کم سپی غاپي هغه خوړل نه کوي، چې کوي مې نه نو خندا راپسې مه کوه، چې شاد کوي هغه موچی لا نورې دي، هغه موچی د سوات دي چې غولې شات وي، چې ګډان نه درځي نو وایي چې غولی تنګ دی، چې لري باغچې هغه به خوري الوچې، چې لمن اوچتوم ځان بربنډوم، چې له امي سره ګرځي امي به شي، چې مولا سره ګرځي مولا به شي، چې له سترګو پناه شي له زړونو په راشي. ملګرو دا و د نن متلونه، که خوښ مو وي لایک ورکئ او ملګرو سره شیر کئ. د الله په امان.